د ګرانۍ په دوامدار لړۍ کې لا تر اوسه ښکاره کمې نه دی راغلی، ولې د موسمي سبزیانو نرخونه تر څه حده پورې کم شوي دي، خو ورسره د بېلابېل قسمه دالونو بیې اوچتې شوي دي چې پکې د چڼو د دالو په نرخ کې 80 روپۍ زیاتوالی راغلی او 1 کیلو دال په 390 روپۍ خرڅیږي. همداسې د چرګو هګۍ، الوګان، تازه شوده، غوښې، شړشمو تیل او ال پی جي ګران شوي دي. غوړي چینی او خو دور په بیې د اخیستو نه دي. چې چا نه تپوس کوي نو فریاد کوي، چې چا نه تپوس کوي فریاد کوي. د وریجو، غوړو، چینو دا خو د مستۍ شعر بل څه خوراک اوتري. مالدار سړی بیل او غریب سړی خو دغه چیزونه نه چې خوړی. ریټونه خو سبزی مختلف قسم دي، ورځ ته ورځ نرخنامې دي او بس ښه دي. د دې وخت د ګرانۍ مطابق بس ګزاره کوي. کومه چې بازارونو کې نن سبا چې کومه سخته ګراني ده، به د هغې مطابق لږه ګزاره کوي، ښه دي. بس څوک چې ګراني نه سبزی منډۍ والے هم پریشانه دي او ریټونو معلوماتو کې کوم چې زمیندار چې هغوی وروړي هغوی هم پریشانه دي. د شمیر شمیرنې ادارې د رپورټ تر مخه 9 شیانو په نرخونو کې کمې راغلي، په کم کې چې ټماټر، پیاز، اوړه، د مسورو دال، ډوډۍ او د چرګ غوښه شامل ده. د سبزیانو خرڅونکي وایي بې موسمه سبزیانې کومې چې د بهر نه راځي بیې یې اوچتې دي، ولې د مقامي سبزیانو نرخونه ښه شوي دي. ټماټر خو سروج مخکې 140 ته رسېدلي، نن بیا 120 ته راغلي، 100-120 کې خرڅېږي. او زموږ د خپل وطن چې کوم دی د تورې، باټینګن دي، کدورې، دا زموږ د خپل وطن دي، دغه 80 روپۍ کیلو خرڅېږي. د کریانې دکاندار فضل الله وایي په اوچه سودا کې د چینو نرخ په ځای ولاړ پاتې شوی. باقي کوم دالونه چې د بهرني هیوادونو نه راځي د هغې بیې اوچتې شوي دي، خو د ګرانۍ له امله د ولس د اخیستو توان ډېر کم شوی دی. زمونږ قوت خرید د خلکو ډېر کم شوی دی. مخکې چې به یو سړي 10 کیلو 15 کیلو چڼه لوبیا کور ته وړو، هغه 1 کیلو په مشکله باندې وړي. هر کله چې یو شي خرڅ کم شي نو دی کې بیا زور نی، بس سر نشي اوچتولی، سات ته سات پکې لږ لږ کمې راځي. د پاکستان د شماریاتو ادارې په میاشتني رپورټ کې وایي چې د روان کال جون میاشت کې په مجموعي توګه اوسط کلیزه ګراني 12.60% ته زیاته شوې وه. د دې وړاندې د مۍ په میاشت کې د ګرانۍ کچه 11.80% ته راکمه شوې هم وه. د کم فرق چې د تیر کال د جولای د میاشتې 2.1% دی. ولې بلخوا د معیشت پوهان وای کله چې د ولس د اخیستو توان کم شي نو ارزان شیان هم ولس د ډیرو مشکلاتو سره مخ کوي. ملک وقاص، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.